Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English spoken course. Today in this class I'm going to teach you the furniture names in Pashto by easiest way. Let's get started. The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو پنځم کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به تاسو ته د فرنیچر نیمز یعنی د کور د سامانالاتو نومونه کوم چې کور کې زیات استعمالیږي هغه په تاسو ته درښودل کیږي. دغه کلاس کې هیله ده چې کلاس تر پای پورې تعقیب کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ. دغه کورس موږ د هغه افغانانو وروڼو لپاره په خاص ډول اچول شوی دی چې هغه د افغانستان بیرون په نورو هیوادو کې ژوند کوي او د انګلیسي ژبې سره مشکل لري او غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي او روانی خبری پر وکړي. نو مهرباني وکړئ دغه زموږ کورس تعقیب کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د بیل آیکن هم وهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ هر روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 Armchairs. Armchairs چوکۍ. Armchairs چوکۍ خو هغه چوکۍ ته بلل کېږي چې هغه سپنجي وي سپنج ولري تاسو ته ښکاري. Armchairs چوکۍ. Stove بخارۍ. Stove بخارۍ ته ویل کېږي. Stove بخارۍ یعنی چې هغه که برقي بخارۍ وي که د لرګیو بخارۍ وي دواړو ته سټو استعمالیږي. سټو STOVE سټو بخارۍ. curtains پردې. curtains پردې. curtains پردې موږ پښتو کې پردې ورته وایو او انګلیسي کې ورته curtains ویل کېږي. curtains پردې. curtains پردې. pictures تصویرونه یا انځورونه. pictures تصویرونه یا انځورونه. pictures تصویرونه یا انځورونه. همداشان images هم ورته ویل کېږي. images او photos هم ورته ویل کېږي. خو دا په خپل منځ کې بیا لږ فرق لري نو هغه فرق تاسو ته زه انشاءالله په بل ویډیو کې په تفصیل سره تشریح کړم. pictures تصویرونه. bed cut. bed cut یعنې د خوب کټ ته بیډ ویل کېږي. که هغه چپر کټ وي که عادي کټ وي دواړو ته موږ بیډ استعمالول شو. BED بیډ کټ. ټیبل میز. ټیبل میز هغه میز ته ویل کېږي چې هغه د ځمکې نه سطحې نه ډېر جګ وي او هغې ته ټیبل ویل کېږي. ټیبل میز. ټیبل میز. کاپي ټیبل. کاپي ټیبل د قهوې میز یا د چای میز چې موږ د میز د پاسه هغه قهوې ګلاسونه پرېږدو یا د قهوې یا د چای پیالې پرېږدو دوی ته کاپي ټیبل وایي. دغه د ځمکې له سطحې نه ځمکې له سطحې نه لږ جګ وي تقریبا داسې 20 سانتي جګ وي تر هغې ته کاپي ټیبل ویل کېږي. کاپي ټیبل. مایکروویو اوین. مایکروویو اوین. مایکروویو اوین برقي تنور. تلفظ پرونانسیشن لږ مشکل هارد ده خو تاسې په غور سره ورته غوږ شئ. مایکروویو اوین. مایکروویو اوین. مایکروویو اوین برقي تنور یعنې هغه برقي شی چې کې یو څه پخېږي فوډ پخېږي هغې کې میل پخېږي یا بریډ یا همداشان نور کې څه کې پخې کېږي هغې ته مایکروویو اوین برقي تنور ورته ویل کېږي. موږ پښتو کې ورته په تنور وایي او په انګلیسي کې ورته مایکروویو اوین ویل کېږي. ریفریجریټر. ریفریجریټر یخچال یا ثلاجه. ریفریجریټر یخچال یا ثلاجه هغه چې دې لپاره استعمالیږي چې هغه کې شیان یا فوډ غذا یا سبزیجات څنګه کې یخ وساتل شي دې ته ریفریجریټر وایي. موږ پښتو کې ورته ثلاجه وایو یخچال ورته وایو انګلیسي کې ورته ریفریجریټر وایي. ریفریجریټر. لیمپس. لیمپس راډونه یا څراغونه. هغه څراغونه چې هغه کوټه کې یا د لیوینګ روم یا د اوسېدو کوټه کې یا د خوب کوټه کې ایښودل شوي وي او د ځمکې له سطحې نه څنګه وي پاس وي لاندې په ځمکه کې ایښودل کېږي یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي دې ته لیمپس ویل کېږي. لیمپس څراغونه. سوپا. سوپا ته ویل کېږي. چوکۍ ته ویل کېږي.
هغه اوږده چوکۍ تاسو ته ښکاري چې هغه په اداراتو کې ښودل کېږي یا په اوسېدو کوټه کې ږدي دې ته سوپا ویل کېږي. سوپا پاسته سپنجي چوکۍ ته زموږ دې ته سوپا ویل کېږي او اوږده چوکۍ دې کې انسان سملاستی هم سي او دوه نفره کې ځایږي. سوپا ورته ویل کېږي. سوپا. ډیسک دفتري میز. ډیسک دفتري میز ته ویل کېږي خو هغه میز چې هغه د دفتر کې کارول کېږي په اداراتو کې یا د منیجر په روم کې ښودل شوي ته ډیسک ویل کېږي. ډیسک. بوککیس د کتابو الماری. بوککیس د کتابو الماری هغه الماری چې کتابونه کتابچې کې ښودل کېږي ته بوککیس ویل کېږي. بوککیس. ډریسر. ډریسر هغه الماری ته ویل کېږي یا هغه میز ته ویل کېږي چې هغه زیات راوکونه ولري یا زیات خانې ولري. چیرز چوکۍ. چیرز چوکۍ. چیرز چوکۍ او یوې چوکۍ ته بیا چیر وایي. تیورټیک ما تاسو ته ویلي وو چې هر لغات یا هر ورډ چې په اینډینګ کې یعنې په اخري کې اس ولري نو هغه د جمع حالات یعنې زیات تعداد ښایي. مثال چیر یوې چوکۍ ته ویل کېږي. چیرز که اس اضافه کوو موږ بیا ډېرې چوکۍ ته ویل کېږي. همداشان نور لغاتونه هم. میرر. میرر آینه. میرر آینه یا ځینې خلک ورته هنداره هم وایي. میرر آینه. رګ. رګ کالینه. رګ کالینه. رګ کالینه. که چیرې داسې موږ یو چا ته وایو چې دغه کوټه کې ډېر ښکلې کالینه ده نو موږ په انګلیسي کې دا ډول ورته وایو چې there is a beautiful rug in the room. There is beautiful rug in the room. په دغه کوټه کې یو ښکلې یا د کمره کې یو ښکلې په زړه پورې کالینه ده. ټي وي موږ تاسې پیژنو. ټي وي ته ویل کېږي. همداشانه ټلویزیون هم ورته وایي. ټلویزیون ټي وي خو په لنډ ډول ټي وي ورته خلک استعمالوي. ټي وي. کپ بورډز الماری. کپ بورډز الماری. کپ خپل پیالې ته وایي. کپ پیالې نوم نه پته لګېږي. کپ پیاله یعنې هغه الماری چې هغه کې پیالې کېښودل کېږي هغې کې پلیټ یعنې کاسې کېښودل کېږي ته کپ بورډ وایي. کپ بورډز الماری. کپ بورډز الماری هغه الماری چې هغې کې پیالې کېښودل کېږي یا پلیټونه کېښودل کېږي دې ته کپ بورډز وایي. Today it's enough. نن ورځ درس همدومره بس ده. هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي. دا کلاس مې موږ سره تعقیب کړی وي. که غواړئ چې همداشان نورې کلاسونه ترلاسه کړئ یا په خپل ټیم هر کلاس وګورئ نو لطفا مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دغه سبسکرایب تاسو موږ سره همکاري وکړي تر څو موږ نور هم انسپایر کړي موږ نور هم تشویق تر څو تاسو لپاره دغه ډول کلاسونه چمتو کړو او تاسو لپاره وړاندې کړو. نو دغه کلاس نورو ملګرو سره فرینډ سره هم شیر کړئ تر څو هم استفاده ورڅخه وکړي. تر بیا تاسو ته خدمت کې حاضرېږم. زه دانش تاسو اجازه غواړم. تر بیا مو د الله په امان. Thanks for watching.